ملګرو سلامونه، زه رقیب سایل یم. تاسو په هیګي وروسته لاغه چې امریکا د ایران د سوپرپاسران د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې واژه سملوار ایران د امریکا یو هډه پنه کړه. په شاشه روسیا، چین، ترکیه، فرانسه او نور هیوادونه د ایران ملاتړي دي. په دې ورځو کې د دواړو هیوادونو پر یو بل نیوکه تر کړکېچ رسیدلی. ان پاړې د نړۍ نورو هیوادونو هم خپل دریز روښانه کړی دی. په داسې یو وخت کې بل مهم مسله را پیښه شوې چې پاغه کې افغانستان ته په میلیونونو افغانۍ وړیا ګټه راځي. ایران څو ورځې مخکې یو اوکراني الوتکه وشته چې پکې په لسګونو د ایرانیانو په ګډون افغانان، کاناډایان او نور وژل شول. وروسته له دغه پیښې د هوایي چلند نړیوالو ادارو له افغانستان او د سیمې له نورو هیوادونو غوښتي چې د الوتکو د تیریدنې لپاره په خپل فضا کې ځای ډیر کړي، ځکه د ایران او د فارس خلیج فضا له امنیتي ګواښونو سره مخ ده. افغانستان په دې برخه کې پوره چمتووالی ښيي. له نیکه مرغه د وروستیو څو ورځو شمیرې ښيي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د الوتکو تیریدنه 25% ډیره شوې ده او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د الوتکو دومره ډیره تیریدنه کیږي. که دا حالت همداسې دوام ومومي نو هیواد به مو له دې برخې په روان کال کې بېساري عواید ترلاسه کړي، ځکه په هر الوتنې له 200 تر 9.5 امریکایي ډالرو پورې فیس اخیستل کیږي. افغانستان د ملکی هوایي چلند په برخه کې په 2019 مالی کال کې افغانستان 8.2 میلیارډ عواید درلودل، مګر په تیر مالی کال کې 1.2 میلیارډ شول چې 11% کموالی ښيي. په دغه کال کې دا کموالی د پاکستان هوایي حریم تړلو لامل افغانستان 10 میلیون امریکایي ډالر زیان وکړ. ملګرو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریک کړئ.